بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه. لکه څنګه مو چې مخکې وویلې د پاکستان د پوځي رژیم په بریدونو کې ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له یو کلن ماشوم نه رانیولې بیا تر 80 کلن سپین ږیري پورې په دې بریدونو کې شهیدان شوي دي. د ګڼو افغانانو غبرګون یې راپارولي دي، ولې ډیر زیات تمرکز په دې دی چې څه ډول غبرګون باید وښودل شي او څنګه غبرګون باید وښودل شي. د پاکستان سفیر په افغانستان کې د طالبان د بهرنیو چارو وزارت لوري احضار شوی دی. ولې خلک وایي چې دا چاره اصلا بسنه نه کوي او په دغه تقابل کې دا کار ډیر کوچنی کار دی. ځینې بیا پر ظرفیتونو شکمن دي چې د پاکستان د دغسې بریدونو د مخنیوي یا عین غبرګون ظرفیت او توانایي لرو او که نه. عین وخت کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرو چې ګواکې د پوځ دننه یو مشخصه کړۍ د دغسې بریدونو تر شا ده هم یو څه خلک ناراضه کړي دي. ویلي دي چې دا د پاکستان د پوځ استخباراتو او د ټولو پنجابیانو دریځ دی او د هغوی د افغانانو پر وړاندې دغه دښمنۍ او د دغه عقدې مالکان دي. نو دا د یو خاصې کړۍ پورې منحصر کول اصلا انصافي نه ده. په هر صورت باندې موږ څومره توانایي د غبرګون لرو، څه ډول غبرګون باید وښودل شي او د دغسې بریدونو تر شا د پاکستان اساسي موخې څه دي. غواړي سیمه ناامنه کړي، افغانستان ناامنه کړي، یا ځینې نور اهداف او د خپلو کمزوریو د توجیه په لټه کې دی. سلامونه، وخت مو بخیر. له اروپا څخه د ویډیو له لارې را سره د جمهوریت پر مهال باندې د افغانستان د مسلح ځواکونو عمومي ویاند ښاغلی جنرال اجمل عمر شینواری میلمه دی. جنرال صاحب د هغه مهال په ګڼ امنیتي ادارو کې عملا پاتې شوی دی او په دې باب باندې کافي زیاته تجربه لري. جنرال صاحب ستړي مه شئ او د پیل پوښتنه م همدا ده چې د څه ډول غبرګونه تمه تاسې حد اقل امکانات ته په کتو لرئ؟ سلام ستانکزی صاحب، په تاسو قدرمنو لیدونکو مننه دی چې فرصت هم مساعد کړ. تاسو وګورئ د پاکستان شریرې او خصمانه کړنې د افغانستان په 14 لسیزو کې په ځانګړي ډول په 15 لسیزو کې ټولو ته جوته شوي دي. پاکستان تل د خپلو ملي ګټو لپاره په بهرنیو اجنډا باندې پاملرنه کړې ده او په هغې سرمایه ګذاري کړې ده. په ځانګړي ډول د افغانستان په شرایطو باندې د سړې جګړې نه یې که راواخلو تر اوسه پورې، او په دې کې پاکستان لوی اقتصادي، سیاسي او پوځي لاسته راوړنې درلودلې. وبخئ. نو په دې بنسټ باندې د پاکستان او افغانستان او یا د نورو هیوادونو سره د پاکستان اړیکې اړینه ده چې په دوامداره توګه او په اوږدمهال ډول باندې د بحث لاندې ونیول شي، تر هغې پورې چې موږ دې پایلې ته ورسېږو چې پاکستان څه کوي، څه غواړي او ولې داسې کوي. بل ټکی چې په دغه بحث کې مهم دی، متاسفانه ځینې هغه افغانان چې د پاکستان په لمسون باندې د هغوی د اهدافو دپاره په مختلفو وختونو کې خپل ځان د هغوی په اختیار کې ورکړی دی، ولې وروسته هغوی پښیمانه شوي دي. که موږ تنظیمونه وګورو، هغه تنظیمونه چې عمل ته وروزل شول، عمل ته وزېږېدل، وروسته عملا د پاکستان په مقابل کې ودرېدل، په دې چې تر هغې پورې دوی افغانان او هغه خلک چې د دوی سره په ځینې مسایلو کې همغږي درلودله په تنګ کړل چې نور د هغې تحمل نه و چې د هغوی هغه شریر سیاستونه او پالیسۍ وزغمي. په عین ترتیب رای به شو د طالبانو مخکنۍ واکمنۍ ته او اوسنۍ واکمنۍ ته. په تېرې واکمنۍ کې هم د طالبانو هغه غړي چې د پاکستان د شریرو او غلطو سیاستونو او پالیسیو په مقابل کې هغوی په یو ډول نه په یو ډول باندې یا وژل شوي دي او یا نیول شوي دي او یا په یو ډول باندې تبعید شوي دي. چې موږ د لومړی دور نه د ملا رباني یادونه یې کولی شو، مثلا بیا د هغې نه وروسته چې کله 2001 کال کې جمهوریت حاکم شو، کوم کس چې غوښتل چې د یو تفاهم او د سیاسي جوړجاړي له لارې نه د جمهوریت سره د طالبانو ستونزه حل کړي، چې هغه د طالبانو د لومړنۍ دورې د دفاع وزیر ملا عبیدالله، چې هغه هم په ډېر فجیع ډول باندې بیا په پاکستان کې اول زنداني شو او بیا په زندان کې په مرموز ډول باندې د شکنجې لاندې ووژل شو. همدغسې مثلا یادونه کېږي چې د ملا دادالله په وژل کېدو کې او داسې نورو طالبانو مشرانو په وژل کېدو کې عملا پاکستان لاس درلود. د هغه طالبانو چې دوی نور د پاکستان شریر سیاستونه نه منل. په اوسنۍ دوره کې هم موږ د طالبانو کې
داسې اشخاص لرو تر اوسه پورې هم چې هغوی د پاکستان د پالیسۍ او سیاستونو د اغېزې لاندې دي او د هغې ځینې مجبوریتونه د هغې اغېزې نه ځان نشي خلاصولی. ولې هغه څوک چې د پاکستان نه خپلې کورنۍ ویستلې دي او نور د پاکستان نه ګواښل کېږي، هغوی عملا د پاکستان شریر سیاستونه درک کړي دي او د هغوی څنګه غبرګون به وښیي؟ څومره تمه لرئ له طالبانو چې غبرګون به د ولس د تمې سره سم او د پاکستان د دغه برید په تناسب واوسي؟ زه راتلم استانکزی صاحب، ما په دې خاطر باندې لږ ذره د بېشک بالکل واورېدونکي دغه واقعیتونو باندې بالخصوص هغه څوک چې په دغه تاریخي واقعیتونو باندې سره ډېر ارزونه یې نه ده کړې یا پوهاوی نه لري، د هغوی دپاره تاسو وګورئ تناسب د قواو د طالبانو او د پاکستان ترمنځ په ډېر یو لوړه کچه کې ده. د پوځي اړخه که موږ دې ته ګورو دا د امکان نه لري خبره ده. ولې هغه څه چې د پاکستان ملا ماتوي هغه د افغانانو یووالی دی. هغه دا دی چې طالب باید په ټولو افغانانو باندې نن غږ وکړي. هغه طالب چې افغان دی او افغانستان ته هوډ لري او د افغانستان ملي ګټو ته هوډ لري، موږ پوره ظرفیتونه لرو. د پاکستان ماتول او زموږ د هر دښمن ماتول زموږ په یووالي کې، نه زموږ په بېلوالي کې. تاسو وګورئ، ما همدې دپاره د عباس را شروع کړ، کله چې تنظیمونه راغلل هغوی په 1901 کال کې د افغانستان وسلوال پوځ د پاکستان په لمسون باندې مات کړ او تار و مار یې کړ. ولې هماغه تنظیمونه بیا وروسته پښیمانه وو خپل هماغه کړنو باندې. همدغسې ټول ملي بنسټونه د افغانستان دپاره یوه اړتیا ده او څوک د افغانستان ملي ګټو ته ژمنتیا ولري او هوډ ولري، هغوی باید په دې باندې پوه شي چې د افغانستان ملي ګټې په څه کې دي او زموږ قوت په څه کې دی. کله چې موږ یووالی درلوده، موږ ستر زبرځواکونه مات کړي دي. ولې کله چې موږ بیا د نورو په لمسون باندې اختلاف او تفرقه رامنځته کړې ده، بیا ډېرو وړو او سپکو دښمنانو موږ متاسفانه د بربادۍ او تباهۍ سره بله، طالبانو ویلي چې مناسب وخت کې به مناسب ځواب ورکړي. مناسب ځواب او مناسب وخت د تاسو له تعریفه څه کېدلی شي؟ متاسفانه طالبانو تر اوسه پورې په څو ځلو باندې دغسې الفاظ کارولي دي او داسې دریځ یې لیولی ده. ولې داسې چې د عمل په ډګر کې کوم داسې اقدام کړی چې هغه د پام وړي موږ یې شاهد نه یو. موږ د میلیارډونو ډالرو وسلې لا هم په افغانستان کې سمه ده چې هغه به په هغه کچه باندې نه وي چې د هوایي بریدونو مخنیوی وکړي یا بیرته د هوایي بریدونو په تناسب باندې عکس العمل وښیي. ولې د میلیارډونو ډالرو امریکایي وسلې او نورې وسلې په افغانستان کې شته؟ د جمهوریت په مهال دا پاتې سولې. حد اقل د ځمکې په ځمکې جګړې په حد کې موږ څومره کولی شو یا اوس مهال طالبان څومره کولی شي چې غبرګون وښیي او جدي غبرګون وښیي؟ تاسو وګورئ استانکزی صاحب، طالبانو د غیر متعارف جګړې تجربه لري. متعارفه جګړه د طالبانو لپاره ډېره ستونزمنه ده. لکه تاسو چې خپله اوس یادونه وکړه، تاسو وګورئ یوازې اوس څو محدودې الوتکې راځي او بمبارمان کولی شي. نو تاسو وګورئ دغه تناسب د قوا یا د قواو پرتوالی په متعارفه جګړه کې ډېر مهم دی چې دغه انډول د طالب او د پاکستان ترمنځ ډېر واټن لري چې یعنې د هغوی هغه وسلې، تجهیزات، پوځ. ولې خبره په دې کې ده زموږ په پوځي ډګر کې د متعارفه جګړه کې د طالبانو لپاره دا ستونزمنه ده. ولې هغه څه چې پاکستان واقعا ماتولی شي هغه په افغانستان کې د یو مشروع دولت جوړېدل دي، د افغانانو ترمنځ اتحاد او اتفاق دي او د افغانانو یو بل منل دي او دغه توپ نن د طالب په میدان کې دی. طالب واقعا تاسو وګورئ جمهوریت د سولې او د یووالي او د اتفاق دپاره څومره قربانۍ ورکړې چې حتی د جمهوریت د سقوط باعث شو. یعنې جمهوریت د سولې د راوستو دپاره سقوط ته لاړ. په عین ترتیب که موږ د شهید ډاکټر نجیب الله د جمهوریت دوره وګورو، هغه هم د سولې قرباني شو. ولې دغه سوله څوک په جګړې باندې بدلوي؟ هغه پاکستان دی چې په هغې وارې پاکستان دغه سوله په جګړې باندې بدله کړه او متاسفانه دا وارې هم یعنې په لنډمهاله کې جګړه نه ده رامنځته شوې. ولې دغه اوس پاکستان دغه هلې ځلې کوي چې افغانستان بیا یو بلې کورنۍ جګړې ته بوځي.
ولې د طالبان واقعا افغانستان ته هوډ لري، واقعا دینی مقدساتو ته ژمنتیا لري او واقعا ملي ارزښتونو ته ارزښت قایلیږي. دا وخت دی چې نور د یکتازۍ نه لاس واخلي، سره دې چې موږ سره کره معلومات شته دي د دوی د داخلي اختلافاتو او نورو کړکېچونو چې د دوی حتی خپلمنځي اختلافات شاید د دوی لومړي سر کې د دوی خپلمنځي جګړې باعث شي. په دې هکله باندې اوس وخت نه ده چې زه هغه کره اسناد او شواهد چې په هغې باندې زه بحث وکړم، ولې په راتلونکي کې چېرته طالبان واقعا نور د افغان ولس غوښتنو ته درناوی ونه کړي او دوی دپاره د افغان ولس غوښتنې د منلو وړ نه شي. موږ سره کره اسناد او شواهد شته دي د طالبانو د اړخ نه چې هغه موږ بیا ولس سره شریکوو، چې په دې خاطر چې نور بیا که چېرته افغانستان کورنۍ جګړې خواته ځي او بله بربادۍ په موږ باندې حاکمیږي، نو بیا د هغې نه مخکې موږ د هغې د مخنیوي دپاره باید لاس په کار شو. مننه جنرال صاحب، پخواله رسنیو کې به تاسو حتما لیدلي متعاقبا د پاکستان له دغسې بریدونو سره جفت بیا د جمهوریت پر مهال باندې د دوی هغه د راکټي یا هواني بریدونه پر کونړ او ځینو نورو د ډیورنډ غاړې د کرښې غاړې سیمو یادونه کیږي چې هغه وخت کې هم داسې بریدونه کېدله. دا بریدونه او هغه بریدونه هم په خپله برید په کیفیت کې او هم بیرته په عکس العمل کې سره ورته والی لري. هغه وخت کې موږ څه کول د پاکستان پر وړاندې؟ تاسو وګورئ، موږ په هغې وخت کې د دې په خاطر چې موږ د نړیوالې ټولنې سره په ګډه باندې د تروریزم سره په جګړه باندې بوخت وو. په هغې وخت کې دوی صرف د هغه وسلو نه ګټه پورته کوله چې هغه یې د خپلې خاورې نه د کرښې دې غاړې ځینې سیمې د تهدیدولې او د اور لاندې نیولې. ولې په متقابل ځواب کې موږ هم ځینې اقدامات، پوځي اقدامات هم درلودل، په عین ترتیب باندې د نړیوالو سره په ګډه باندې په دې هکله باندې غونډې درلودلې او پاکستان په هغې هکله باندې په څو وارې باندې د افغانستان نه رسمي معذرت هم غوښتی دی په هغه غونډو کې چې په هغه به اختصاصي ډول باندې وي یا ځانګړي ډول باندې وي. په عین ترتیب باندې په هغې وخت کې د دوی د هوایي ځواک نه په هیڅ قیمت باندې ګټه نه شوه پورته کولی او دا واک او ځواک په ځان کې نه لیده. په دې چلته مشروع حاکمیت و. ولې دوی په هغې وخت کې هم ځینې هغه سیمې چې په دوی به ویل چې په هلته پاکستاني طالبان تحرکات لري یا ځینې نورې ډلې تحرکات لري، په هغې د توپچي وسلو په ذریعه باندې به یې هلته ځینې اجراات کول. ولې متقابل ځواب و، مشروع دولت حضور درلوده چې د افغان دولت غږ په نړیواله کچه اورېدل کېده. په دې خاطر چې افغانستان په د تاریخ په اوږدو کې هیڅ وخت خپل هیڅ ګاونډي ته د ګواښ او د یو سردرد باعث نه دی شوی او نه یې غوښتل هم چې شي. په دوامداره توګه په دې هکله باندې د جمهوریت په وخت کې تفاهمات او په عین ترتیب په هغې وخت کې چون ناټو هلته حضور درلوده، د ناټو سره په ګډه باندې په دې مسایلو باندې موږ غونډې درلودلې او په هغې هکله باندې د پاکستان سره قاطع برخوردونه شوي وو. یو بل تحلیل ته اړتیا ده، ځینې اوازې دي او ځینې شننې دي او تحلیلونه دي چې ګواکې د سیمې په کچه باندې طالبان توانېدلي دي ځینې ابتدایي هغه وسلو ته لکه ابتدایي ډرونونو ته یا ابتدایي بې پلوټ الوتکو ته یا ابتدایي میزایلو ته لاسرسی وموندي. دا رسما نه دي تایید شوي. ولې فکر کوئ چې طالبانو د دغه امکانات موندلي وي؟ تاسو وګورئ، دغه طالبان چې هر څه د وسلو لحاظه د حربي تجهیزاتو لحاظه لاسته راوړي، مهم ټکی هلته مشروعیت دی. یو ډله چې په حاکمیت کې چې هغه مشروعیت ولري، هغه چې هر څه ولري، د هغې هر ډول وسله، د هغې هر ډول پوځي تجهیزات د پوښتنې لاندې ځي او حتی دغه اوس مثلا پاکستان پرته د امریکې د متحده ایالاتو نه اصلا امکان نه لري چې په افغانستان باندې هوایي بریدونه ترسره کړي. په دې چې د افغانستان فضا د امریکا تر څار لاندې ده او عملاً هلته د هغوی ډرون او هوایي ځواک په فضا کې حضور لري. نو کومې پیلامه وړاندې کوي، کوم ټکي وړاندې کوي چې هغوی دغه جواز اخلي تر څو په افغانستان باندې داسې بریدونه ترسره کړي. نو خبره دغې کې ده چې دغه تشه طالبانو رامنځته کړې ده. که دوی سبا ته یو وسله
پیدا کوي یا ډرون پیدا کوي. دا یوه بله پیلامه ده چې باید پاکستان ته یا نورو هېوادونو ته په لاس ورکوي، په دې چې دوی مشروعیت نه لري او دوی تر اوسه پورې هم د دوی ځینې غړي، ځینې کړۍ، ځینې تشکیلات تر اوسه پورې هم د ځینې تروریستي نړیوالو ډلو ټپلو سره په اړیکه کې دي. دا هغه څه دي چې افغانستان ته مطلق د ګواښ باعث کېږي او د دې زمینه مساعد دي چې ځینې هېوادونه لکه پاکستان عملاً پوځي اقدامات او بریدونه وکړي. وروستۍ پوښتنه چې د بحث جنبندي وي لږ څه تفصیلي یې کوم، هغه دا دی چې اوس په بیړنۍ توګه باندې هغه څه چې ښایي، ځکه داسې ریپورټونه موږ لرو، ناتایید شوي ریپورټونه چې ګواکې پاکستان پر ځینو نورو ځو باندې هم د برید اراده لري، لکه په کندهار او په ځینو نورو سیمو باندې. که پاکستان داسې بریدونو ته دوام ورکوي، اوس که طالب واکمن دی یا هر څوک دی، په عموم کې د افغانستان موقعیت باید څه وي، د افغانستان دریځ باید څه وي، یا طالبان په بیړنۍ توګه څه کولی شي؟ اول هغه نه چې تاسو دقیقاً هغه مسایل ته اشاره وکړه چې مشروعیت بحث دی، ولس دې په غېږ کې ونیسي، سینه دې پراخه کړي، یو ملي اجماع او ملي تفاهم ته زمینه برابر کړي، ملي یووالي ته زمینه برابر کړي. په بیړنۍ توګه باندې هغه څه چې اوس کېږي، کېدای شي طالبان بیا په د جوړیان پر کرښې پر غاړه باندې د پاکستاني پوځیانو پر پوستو بریدونه وکړي. دا یو انتخاب دی، کېدای شي چې د غبرګون نوم ورکړو، یعنې هغه څه چې زر یې کولی شو هغه څه دي؟ تاسو وګورئ، موږ د پاکستان دریځ، د پاکستان شریر سیاستونه، د پاکستان پوځي او استخباراتي تحرکات او په عین ترتیب باندې ځمکني او هوایي بریدونه په کلکو ټکو باندې غندلي دي او غندوي. دویم ټکی دا دی، د افغان ولس 15 لسیزې جګړه تجربه کړې ده. 15 لسیزې جګړې موږ ته دا تجربه را په برخه کړې ده چې د زبر ځواکونو سره جګړه وکړو. پاکستان دومره مقتدر او معتبر هیواد نه دی چې هغه وشي کولی چې زمونږ ارضي تمامیت د پوښتنې لاندې راولي. موږ خپله دغه فرصت ته زمینه ورکړې ده. موږ خپله متاسفانه زموږ کړنې باعث د دې شوي چې پاکستان دغسې برلاسي وکړي. ولې د پوځي اړخه ګورئ، دا جګړه نه د یو پوستې د ویشتلو جګړه ده، نه دا د یو سیمې د نیولو جګړه ده. موږ که چېرته غواړو چې واقعا د پاکستان سره سوله یا جګړه وکړو، زموږ دپاره اول خپله منځي سوله د ټولو نه مهمه ده. موږ خپل ځان نه باید تعریف وړاندې کړو د اوسني وخت په مطابق باندې. کومې کړنې چې په افغانستان کې نن طالبان کوي، حتی دا د طالبانو خپله طالبانو غړو لپاره د منلو وړ نه دي. تاسو ته جوته ده چې اکثرا د طالبانو غړي دا اوس د پاکستان په مقابل کې د سیاستونو د دریځ نیولو په خاطر باندې زنداني شوي دي، یو تعداد تبعید شوي دي. نو راځو دې ته چې دې ته اړتیا ده چې موږ مخکې د دې نه چې دا پرېکړه وکړو چې د پاکستان سره څه کوو، راځئ چې اول خپله موږ خپل منځ کې سره دا ومنو چې موږ خپله څه کوو. دا دویم پړاو کې دا د احساساتو بحث نه دی چې موږ ووایو چې لاړ شو کرښې ته او جګړه پیل کړو. دا د حل لاره هم نه ده. تر هغه پورې چې موږ مضبوط نشو، تر هغه پورې چې موږ یو ولس نشو او زموږ ولس واقعا په سیاسونو باندې، په حکومتونو باندې، زموږ په کړنو باندې باور پیدا نه کړي، تر هغې پورې موږ پرته د دې نه چې پاکستان ته نور هم د برلاسي فرصت ورکوو، موږ بل کوم چانس نه لرو. که هم د پوځي اړخه یې وګورو، که هم د ټولنیز اړخه یې وګورو، او که هم د سیاسي اړخه یې وګورو، دا یو ژور بحث ته اړتیا لري، یو اوږدمهاله ستراتیژۍ ته اړتیا لري او مشروع ادرس ته اړتیا لري. نن که طالبان واقعا د پاکستان په مقابل کې هوډمن دي چې جګړه کوي او د پاکستان مخالفت کوي، لومړنی غږ یې باید دی چې د افغانستان مشروع جمهوریت مشروعیت لري، د دې په خاطر چې دوه وارې مشروع جمهوریت د افغانستان د پاکستان د خوا نه راپرځول شوی دی. د جمهوریت مشروعیت لري، د جمهوریت ټول بنسټونه دي راشي په افغانستان کې دي خپل فعالیتونه پیل کړي او موږ هم د یو مشروع لارې نه غواړو د جمهوریت غړي واوسو. دا هغه لارې دي چې واقعا موږ یو اوږدمهاله مضبوطوالي ته او قوت ته رسوي. دا نه چې موږ هغه څه وکړو چې نور هم څه شي هغه د لاسه ورکړو. کومې وسلې چې تاسو یادونه وکړه، ګورئ هر وسله او هر حربي تخنیک هغه خپل متخصص ته اړتیا لري، هغه خپل تخنیکي چک او معیارونو ته اړتیا لري.
طالب د کوم نړیوالو هیوادونو سره او کمپنۍ سره اړیکې لري چې صرف دغه وسلو دغه وسایطو په انګلیسي اصطلاح مینټننس وکړي او یا یې تخنیکي ارزونه ورته ترسره کړي. دویم ټکی هغه بشري ظرفیت چې دغه وسلو او دغه تجهیزاتو نه ګټه پورته کړي آیا په طالب کې شته دی؟ آیا چې موږ په 100 کلو کې هغه حد ته ونه رسېدلو چې نړیواله حمل ته موږ سره نن چې هېڅ هم نشته، آیا طالب کولی شي د هغې وسلو او د هغې وسایطو نه په داسې متعارفو جګړو کې ګټه پورته کړي؟ موږ هر وارې پاکستان راغلی موږ یې په جګړه باندې مات کړي یاستو که نه؟ زموږ د خپلمنځي اختلافاتو نه د استخباراتي کړنو په ذریعه باندې موږ 2 جمهوریتونه رانسکور کړي دي. په لحاظه دې ته اړتیا ده چې موږ په یو ژور فکر باندې او په یو بنسټیز علمي تحرک په بنسټ باندې د پاکستان په مقابل کې خپل دریځ ونیسو، که هغه پوځي، که هغه سیاسي، که هغه ټولنیزي. د هغې پرته موږ د پاکستان غوښتنه هم دغه ده چې موږ بیا بلې جګړې ته ننباسي، موږ خپلمنځي جګړې ته ننباسي. دغه اوس د پاکستان تعرقات ټول ته روښانه دي چې هغه کومه برخه کې د اوس تعرقات لري چې افغانستان بیا خپلمنځي جګړې ته بوځي او حتی طالبانو په منځ کې دغه اختلافات ته لمن وهي چې طالبان په لومړي سر کې په خپل منځ کې یو جګړې کې سره ښکېل کړي. ډیره مننه کوم جنرال صاحب اجمل عمر شینواری کور ودان چې وخت مو راکړ. د بحث موضوع مو د پاکستان وروستي بریدونه چې عام ملکي وګړي پکې شهیدان شوي دي. د ښاغلي شینواري په باور باندې یوازې په یو احساساتي چلند سره د جګړې د غبرګون تقاضا ډیره مناسبه نه ده، بلکې که عملا موږ غواړو د پاکستان له دغه دوامداره زبرځواکۍ او د دغه دوامداره تجاوزونو، یرغلونو او دسیسو څخه وژغورل سو، نو په کار ده چې په واقعي معنا سره ملي تفاهم، ملي وحدت، ملي مشروعیت دپاره لاره هواره کړو. اوس د تصمیم هغه د میدان توپ د طالبانو سره دی. طالبان کولی شي که وغواړي چې په دغه فرصت کې واقعا د مشروعیت پر مبنا او مؤلفو باندې کار وکړي، ولس ته سینه پراخه کړي او سیاسي او ملي تفاهم رامنځته کړي. هغه مهال به موږ د دې جوګه ووسو چې د پاکستان د دسیسو مخه هم ونیسو او د پاکستان د جګړو هم. پاکستان په جګړه موږ نشي ماتولی مګر دا چې د تل په څیر مو په استخباراتي دسیسو او خپلمنځیو اختلافاتو مات کړي. تر بیا هم پاک الله عمل.